هغه علما چې زمونږ په عصر کې د محترم ورونو د هغو د ژوند متعلق علم یې چېرته حاصل کړ، په کومو تکلیفونو سره هغوی د علم حاصل کړی دی. ستاسو د علم ابتدا د کوم ځای نه وشوه؟ ناظره یا حفظ چې ورته وایي دا د کوم ځای نه مو حاصل کړ شیخ صاحب محترم؟ که ستاسو د علم سره شوق و چې ورته کېناستئ که نه کور طرف نه بس زور و چې پلار مور یې هغه وایي نه بچیه ته به علم حاصلوې؟ زما پلار خو زما د سني تمیز نه مخکې فوت شوی و. زما یو ورور مشر الله دې وبخښي هغه هم عالم و، طالب علم. ما هغه ته وویل چې ما هم د علم دپاره ځان سره بوځه. شیخ صاحب محترم دې سره د دورې ترتیب هم غټه دوره یا وړه دوره دا کوم ځای کې دا هم ترتیب هم کوم ځای کې ځان دپاره برابر کړه دا هم چا سره کړې ده؟ ما خو بلو ډېر خلک ناست دي او دې شیخ عبدالصمد صاحب ته وایي موږ ته یو حدیث ووایه. هغه په دې څنګل به وعلم هلک شاب عبدالعزیز ته ورسوه. ما ورته په دې خوب کې وویل چې ما خو دغه ابتدایي کتابونه وایم چې سبای پاتېدم ما له مولوي صاحب ما داسې خوب لیدلی ویله بس دوره وکوئ. هر یو استاد سره به چې کېناستو هغه به دا ویل چې حدیث دا دی زموږ مذهب دا دی د دې حدیث نه جواب دا دی. نو زه خو اول ورځ شکي شوم. الحمدلله بس ما لایبرري کې مې عهد وکړو چې بس نن اهل حدیث یم. نو ما ته د اهل حدیث څوک چا دعوت هم نه راکړی او دا هم نه راکړی. شیخ صاحب محترم لکه تاسو ویل چې په سایکل باندې به درس ته راتلی مالي مشکلات بدني مشکلات ډېر به تاسو ګاللي په دې سلسله کې. یا ملګري ته ورسېدم هغه ویلې کوشه ما یې کوزېږم نه لغونې پیسې مې راوړې دي چې درکړم او ځم. نو جیب ته مې لاس کړم هېڅ هم نه و. ما یې یاره معافي غواړم ما سره ما سوچ مې کولو بیا ما ته په سوچ کې یاد راغی چې هلته ما امتیازي کړم دلته رانه چېرته کوزېدلي. شیخ صاحب پېښور ته راتلل او دلته دعوتي سفر شروع کول دا د کله نه پیل شو؟ دلته هغه دعوت ابتدا څنګه و؟ هغه که تاسو ملګرو ته وضاحت وشي سختیانې او تکلیفونه؟ تو بلۍ ته وختو څوک دی خو دا سنګباري شروع شو. زمونږ تقریبا 8 کسان زخمیان شوي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.